خپل دسترخوان باندې پردې تالې خوړې شي مدام خپل دسترخوان باندې پردې تالې خوړې شي مدام اول تندي ته ګوري څوک چې د چا ځای ته راځي او د تاج محلو او ډالرو خاوندان که نه یو خو پښتو زده کولو له به خلک ثوابۍ ته راځي مننه او بله ده چې سړی هغه چې د کام ولس په کار شي سړی هغه چې د کام ولس په کار شي چې پښتو له وینه ورکړي په دنیا شي او خلک وي چې د شپېتو شي د ویشتو شي چې شاعر سل کلنې شي نو د کار شي مننه نظم به ووایم چې شهاب صاحب چې د دې خاورې بچي دي الالیان دي چې د دې خاورې بچي دي الالیان دي هغه خلک په خپل ځان پورې حریان دي او چې د وخت د ارمانونو قاتلان دي چې د وخت د ارمانونو قاتلان دي هم هغوی په دې وطن کې واکداران دي او چې د سود او کمیشن ټیکهداران دي چې د سود او کمیشن ټیکهداران دي د هغوی خوږې خبرې دي توتیان دي او ورته وګوره پیریان او ماماګان دي ورته وګوره پیریان او ماماګان دي خو په پیره ورته ولاړ هورې لمان دي او په مردارو سار بشوي پیشوګان دي په مردارو سار بشوي پیشوګان دي هغې سپینې جامې اغوندي شیخان او ربا ستا لویه خدایي د انسانان دي ربا ستا لویه خدایي د انسانان دي خدا باد د بنیانو بندگان دي او چې د وخت د پیرنګیانو شاګردان دي چې د وخت د پیرنګیانو شاګردان دي او که دا خلک اوس د سیل مې ټول مفتیان دي او چې هر څه پکې په یو تله دي ګران دي بیکار صاحب چې هر څه پکې په یو تله دي ګران دي نو دا کارونه ټول د خارې ناپرسان دي او چې د ایچا اختر صاحب چې د ایچا پروا نه لري سپایان دي چې د ایچا پروا نه لري سپایان دي دا نو سیمې د ملنګ فخر افغان دي چې د ایچا پروا نه لري سپایان دي دا نو سیمې د ملنګ فخر افغان دي او چې لاسونه یې زمونږ په ګریوان دي چې لاسونه یې زمونږ په ګریوان دي هغه څوک دي خو خانان او نوابان دي او چې زما د پښتون نسل دشمنان دي چې زما د پښتون نسل دشمنان دي دا د دې وطن اصلي محافظان دي مړه بس خړې اوبه وړاندې میان دي مړه بس خړې اوبه وړاندې میان دي د پیرانو په لستوڼو کې ماران دي او خلک خار په خوږه خوله خوري هوښیاران دي خلک خار په خوږه خوله خوري هوښیاران دي دا دل ترخې خبرې د تاوان دي